السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته مغفرته. محترم خور پوښتنه کړې ده چې دا لستوڼي مې کوچني دي او چې لمونځ کوم بیا پړونی راباندې اچوم، لمونځ مې څنګه دی؟ محترمه فقهای کرام وایي ښځه بدن یې ټوله عورت دی، هغه راځړېدلي وریښتان د سر هغه هم عورت دي، او ښځې که داسې لباس کړی و چې بدن یې تر معلومېدی، مثلا ځګر اوږې، په هغه لباس کې لمونځ نه دی روا. فتاوی هندیه جلد اول صفحه 58 الباب الثانی فی شروط الصلات. او دغه رنګه تپین الحقایق جلد اول صفحه 9 باب شروط الصلات. نو دا چې ته پړونی پر ځان در اچوې لمونځ دې صحیح دی، څه مشکل نشته، خو لیکن د الله څخه وبېرېږي. لمانځه ته به سړی هغه لباس اغوندي چې د الله سره مناجات کې کېږي. دا اوس ښځو خو پرتوګ یې تنګ، لمن یې پارچاکي، لستوڼي پر دا مړوند پرې. دا دوژخ مو ولې داسې خوښ دی؟ ولې دومره هوا دوژخ ته کېږي؟ خدای جنت موږ ته پیدا کړی دی چې مؤمنان به جنت ته ځي، خو مؤمنانو نه هغه عمل کوي چې د جنت څخه یې مخ اوړي و دوژخ ته. داسې کورونه سته ښځې په تنګ لباس کې په پرې کړي لستوڼو کې ګرځي. اوس مېړه ته کې واغوندي دننه په خونه کې، مالت یې ولې اغوندي؟ دا زینت ولې موږ په ناروا کې حاضر کړی دی؟ ولې تاسو ته د یورپ د غرب شیان خوند درکوي؟ زینت د انسان که نارینه وي که د ښځې په تقوا کې د بغیر هم شاپېرۍ دي، خو چې دین نه یې ورسره چار څو لړۍ کوي په ځان وموښي، په هغې کې د بېدینۍ اثرات وي، هېڅ رنګ نه راوړي. یو خړه پړه پښتنه دي، خو دیانت و دینداري یې په مزاج کې وي، په هغې کې قسم نورانیت پروت وي. نو دا بعضو خلکو داسې لباسونه یي، په خدای زه دی ورته حریان سم. ښه صوفیان خلک دي، له کورو چې راوځي ته چې امنایان دي، په کورو یې نو مس یې خبر. الله دې رحم وکړي. نو دا د الله سره ملاقات دی، لمونځ معراج المؤمن دی. تاسو په دې لباس کې ما لمونځ مه کوئ. که هر څو پړونی در باندې واچوي، دننه لباس خو دې غیر مشروع دی. لمونځ کې صحیح دی، خو لیکن تقوا نه ده. انه زموږ ښځې چې لمونځ کوي بارانو یو غټ پړونی پر سر کړي، چې لمونځ یې خلاص کړي، بیا دا لکه په ایمان او په اسلام چې نه یې مکلفه باره سرتور سر ګرځي، نیم لستوڼي ګرځي. حتی یو چا ماته ویل په مدینة المنوره کې دا ښځې چې ودو ته راسي، یو اجاڼۍ راته ویل د خدای په قهر به اخته سمه، دغه ځایو ته ورسمه، هلته دا ډول نجونې یې دغه پیغلانې سرتور سر ګرځي، پړون یې په غاړه کې اچولي، لستوڼي پر دا چنګلو باندې پرې. الله دې رحم وکړي. عجب دا انسانان پر بل طرف باندې روان دي. مه پوهېږئ پوه به شئ په قبر کې، هلته بیا ندامت پښیمانتیا ګټه نه درته رسوي. والسلام.